تجمع بزرگ مردمی اینجا در مرکز پنجشیر به خاطر حمایت از مردم مظلوم غزه و تقبیح نسل کشی روان در غزه. سبيلنا 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 طريقنا طريقنا. ما با یک زخم تو ای ساک نیفتیم ز پا، ما با یک زخم تو ای ساک نیفتیم ز پا. گر ببینیم با عمر به پیکار دیگر نعره تکبیر، الله اکبر، نعره تکبیر، الله اکبر. صدای اعتراضات علیه نسل کشی های رژیم اسرائیل در غزه از کابل، پروان، پکتیا، هرات، وردک تا به پنجشیر. امروز جمعه 9 جوزای سال روان، شمار زیادی از مردم در سایر ولایات افغانستان در یک گرد همایی خودجوش در مراکز ولایات جمع شده و صدای اعتراضات خود علیه نسل کشی و فجایع حقوق بشری در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. اینجا در ولایت پنجشیر نیز مردم در مرکز ولایت از سایر ولسوالی های این ولایت جمع شدند تا حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کنند. مردم کثیر و بیشمار، اعم از جوانان، متنفذین و بزرگان محلی. باز مرد تران میگیم و عرب هایی که قدرتمند هستند تران به میهمانی میگیم. خوراک اونها خراب است، زندگی اونها خراب است، حیات اونها برباد است، بلکه عزت پسندی او فلسطینی هایی است که در زیر بندی یهود و نصارا و اسرائیلا قربانی میدهند جان خود را. پس ای بیان او شوخ عملات وحشیانه خود را بند کن. هرچه عاجل ما از دنیای کفر از جامعه جهانی میخواهیم که این وحشیانه عملیات بند کنه در بالای مردم غزه. دیگه بس از ظلمی، دیگه بس از وحشت. اینجا در 4 زبان اعلامیه هایی از سوی مردم پنجشیر به خوانش گرفته شد و علیه اسرائیل شعارهایی داده شد. مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر ظلم جهانی. يا أبناء الأمة الغاضبة، يا أحرار العالم، يا أيها الواقفون وقفة عز وشرف وكرامة في وجه الإجرام الصهيوني والخذلان الدولي. نقف اليوم هنا لا لنرفع أصواتنا فقط، بل لنسمع صوت المظلوم وصرخة الأطفال تحت الأنقاض في غزة العزة. In the name of Allah, most gracious, the most merciful, dear brothers and sisters in Palestine, today we speak with her hearts as we witness the continued genocide of our Muslim brothers and sisters in Gaza. بیادب غافل مشه و آخر ز دنیا میری، مثل خر در گل بمانی پس پشیمانی چه شد. بر زبان کیاسمت پیدا بر دل ایسه نیم، گرگ باطن کافری ظاهر مسلمانی چه شد. مرگ به اسرائیل، مرگ به اسرائیل، مرگ به دشمنان اسلام، زنده باد مجاهدین. حضور تمامی کسانی که در این محفل با شکوه به خاطر همدردی و احساس برادری و مسلمانی و احساس ایمانی ما به خاطر مردم غزه و مجاهدین غزه که اینجا جمع شدین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما از اول تا به حال در رابطه با موارد مختلفی که روز شب 601 روز از دنبال جنگ در غزه میگذره شما همه بار شنیدید
شما آه و ناله اون مردمی را شنیده که صدا کردن وا معتصما وا مسلمانا، صدا کردن وا مجاهدین افغانستان. شما صدای از وا را شنیدی. ما و شما در 601 روز بعد از جنگ غزه امروز یک بار دیگه اینجا جمع شدیم که نشان بدیم ما احساس داریم نسبت به غزه. ما برادرای اون مردم هستیم. ما از گوشت از ناخون جدایی نداره. ما کسایی هستیم که در پولی مردم غزه خون و غم و دردی از او را میخوریم. شما خبر داری که جنگ غزه اونمو جنگ است، اونمو جنگ تبوک دیروز است که فاضحه است، آشکار کننده است. آشکار کرده حکام خائن سرزمین های اسلامی را، ارتش های بزدلشان را و علمای درباری را آشکار کرده که امروز در ارتباط با این مردم و در ارتباط با این حالتی که از همیشان مهر سکوت بر لب گذاشتین. و شما خبر داری که امت اسلامی از چه زمان به این حالت افتیده؟ بیاییم ما سر راه حلی از این گپ بزنیم که راه حلی از این چی است. شما خبر داری که آخرین دژ مستحکم اسلام سلطان عبدالحمید ثانی امیر یا خلیفه دولت عثمانی در برابر هرزل و قرسو چی میگه؟ گپش چی است؟ میگه فلسطین را ما با خون آزاد کردیم. هر زمانی که شما بخوای خون بده میتونه فلسطین بگیره. راه آزادی فلسطین، راه آزادی بیت المقدس، راه آزادی غزه از زیر چنگال این نجس یهود. الله اکبر، الله اکبر. از زیر چنگال نجس یهود و امریکا و هم پیمانانشان راهش مظاهره نیست، راهش مرگ گفتن نیست، راهش زنده باد گفتن نیست، راهش انسجام ارتش‌های مسلمان‌ها، راهش از بین رفتن مرزها، راهش حرکت بسیج ارتش‌های امت اسلامی به سرکردگی یک امیر واحد به طرف بیت المقدس است. محترمو مسلمانانو ورونو، موږ او تاسو ته چې الله تعالی د ایمان نعمت را نصیب کړی او مسلمانان یو، نو دغه ایمان بېلابېلې غوښتنې لري. د ایمان یوه مقتضا دا ده چې تل به د بل هر مسلمان په درد او تکلیف باندې ځان دردمند ګڼي. که د دنیا په شرق کې په یو مسلمان تکلیف وي، په غرب کې نور مسلمانان یې باید احساس کړي او د تکلیف په لرې کولو ورسره حتی الوسه مرسته وکړي. موږ او تاسو وینو چې له تېر یو نیم کال راهیسې په فلسطین کې د غزې محصور مسلمانان په لویه ابتلا کې واقع شوي دي. غاصب صهیونیزم له تېر یو نیم کال راهیسې په دوی باندې یرغل پیل کړی. نه یوازې د مسلمانانو خاوره اشغال کړي، بلکې د دوی کورونه یې ونړول، د دوی مقدس اماکن لکه مساجد او مدارس له خاورو سره خاورې کړل او په لسګونو سره بېګناه خلک چې اکثریت یې ښځې او مسلمانان دي په شهادت ورسول. د تیر یو نیم کال په بمبارونو، تخریبي عملیاتو او یرغلونو کې د غزې تقریبا ټولې ودانۍ، بازارونه، کورونه، د عامه خدماتو مراکز، روغتونونه، مدرسې، پوهنتونونه، مکاتب او هر څه تخریب شوي دي. هغه شهیدان چې جنازې یې موندل شوي او دفن شوي دي شمیر یې 54,000 کسانو ته رسیږي، چې له دې جملې 14,500 ماشومان او 14,000 ښځې په شهادت رسېدلي دي. له دې پرته له 10,000 زیات نور اجساد تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې دي. د ټپیانو او معیوبینو شمېر یې 150,000 تنو ته رسیږي. د عمومي تخریب په لړ کې په غزه کې 1100 بابا یوازې مساجد په شهادت رسول شوي. دغه راز د غزې ټول نفوس یعنې له 2 میلیونه زیات خلک بېکوره شوي دي. په دې وروستیو کې بل خطرناک اقدام چې غاصبو یا صهیونیستانو پیل کړی دا دی چې غزه په بشپړ ډول محاصره کړي او هیڅ هیواد، ټولنې یا کوم سازمان ته اجازه ورنه کړي چې غزې ته خوراکي مواد یا نور درمل او مرستې ورسوي. د دې په نتیجه کې په غزه کې یو مصنوعي قحط یا د خوراکي موادو نشتون رامنځته شوی دی. خلک داسې حالت ته رسېدلي دي چې ځینې یې له لوږې ژوند له لاسه ورکوي. د ملل متحد د ارقامو له مخې په غزه کې له 10,000 زیات کسان چې اکثریت یې ماشومان دي له لوږې او یا یخ وهلو له امله وفات شوي دي. له دې معلومیږي چې په محصوره غزه کې د کلابندو مسلمانانو قصدي نسل وژنه جریان لري. غاصب اسرائیل پلان لري چې د فلسطین د نورو برخو غوندې د مسلمانانو دا خاوره هم په بشپړ ډول ونیسي او مسلمانان یو ځل بیا له خپلو کورونو بېځایه او تبعید کړي. دا چې د فلسطین اوسېدونکي مسلمانان دي زموږ دیني او ایماني وجیبه ده چې باید له دوی سره خواخوږي او همدردي ولرو.
بناء موږ له دوی سره په غم او درد کې ځان شریک ګڼو. د دوی درد او تکلیف زموږ درد او تکلیف دی او دا زموږ د ایمان تقاضا ده. ما با یک زخم تو ای سگ نیفتیم ز پا، ما با یک زخم تو ای سگ نیفتیم ز پا. گر ببینیم با عمر به پیکار دیگر نعره تکبیر، الله اکبر، نعره تکبیر، الله اکبر. زنده باد مجاهدین فلسطین، زنده باد مجاهدین غزه. بیش از 1.5 سال از حمله اسرائیل به غزه می‌گذرد که صدها هزار کشته و زخمی به جا گذاشته و از اثر محاصره غذایی و بمباران غزه به مخروبه تبدیل شده است. اینجا در پنجشیر مردم در حمایت از فلسطین کشتار بیرحمانه مردم غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند و از ایستادگی‌های خود در کنار مردم فلسطین سخن گفتند و شعارهای سر دادند.